الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب ما يقوله من أيس من حياته. کتاب رياض صالحین یوسلو وسلوختم نمبر باب دی په باره د دې کې چې څوک د خپل ژوند نه ناامید شي چې یاره دا خو داسې مرض دی زه به اوس وفات کېږم نو هغه به کوم کلمات دی وخت کې وایي. په دې باب کې دوه حدیثونه دي او په دې سره دا باب دا ختمیږي. اول نمبر حدیث دی چې عن عائشة رضی الله عنها قالت، عائشة صدیق رضی الله عنها روایت ته هغه فرمایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي او د الله پیغمبر په داسې حال کې ته ما اورېدلی دي چې هغې تکیه وهلې وه ماته. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مرض چې هغې باندې وفات شو تکلیف ور باندې ډېر زیات و. عایشه زها فرمایي د الله پیغمبر ما ته تکیه وهلې وه او د هغې نه دا کلمات ما واورېده یقول چې هغې ویل اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. پرون دې ته موږ اشاره کړې وه. دا کلمات د الله پیغمبر ویل چې اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، یا الله ما ته بخنه وکي، ما باندې رحم وکي او ما د هغه اوچت مجلس والاو د ملګرو سره یو ځای کې چې هغه نیکان خلک دي، انبیا دي، شهدا دي او صالحین دي، هغې خلکو سره الله ما یو ځای کړي. نو په دې روایت کې دې ته اشاره ده چې کله سړی مریض شي او پته ورته ولګي زما دا مریضتیا خو داسې ده چې دا د جوړېدو نه ده، نو په دې وخت کې دې له ډېرې زیاتې دعاګانې دا پکار دي چې الله دې ته معافي وکړي، الله ور باندې رحم وکړي او الله جنت کې ځای وکړي. دا دعا یادول پکار دي چې اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښودلې ده. دا بل روایت دام د عایشې زها دی، هغه وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو بالموت، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه وفات کېدو د مرګ په سختو کې و. د الله پیغمبر تکلیف راغلی او مریض شوی، الله اخیستو. عنده قدح فيه ماء، د الله پیغمبر په خوا کې یو لوښی و چې په هغې کې اوبه وې، وهو يدخل يده في القدح، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل لاس مبارک په دغې لوښي کې ورداخلو ثم يمسح وجهه بالماء، بیا به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شانته دغه لون لاس دا به په خپل مخ باندې راښکو، دغه اوبو لاس به په خپل مخ باندې راښکو، هغې ته به لږ راحت میلاوېدو، تکلیف ور باندې زیات و. ثم یقول د الله پیغمبر به ویله اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت، یا الله ته د ما سره مدد وکړي د مرګ په دې سختو کې چې دا خو ډېرې زیاتې سختۍ دي. بل روایت کې راځي امام بخاري نقل کړی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم به ویله ان للموت سکرات، ای زما امته ځان پوهېږه په دې خبره چې د مرګ ور ډېرې سختۍ دي. سکره دې ته ویل کېږي چې د انسان عقل او زړه ځایلی، د انسان هغه هوش نه پاتې کېږي، هغې ته یاد نه پاتې کېږي. او د مرګ دومره سختۍ دي چې هغه څه کوي، د سړي یاد ختموي، د سړي هغه دغه شان ته هغه عقل ځایلی. الله قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. ای انسان د مرګ دا سختۍ دا راغلی دی، الله تعالی فعل ماضي څخه ذکر کړی وجاءت راغلی دی، داسې مه وه چې رابه شي او څنګه به څنګه نه، راغلی حساب کا او دا چې ګوره کله بیا رالی ذلك ما كنت منه تحید، بیا د تښتېدل نشته دی، بیا ځای د پناهي نشته دی، بیا د خلاصېدل نشته دی او دا به راځي. دا که څوک مني که څوک نه مني. تاسو د نږدې وخت کې وکړه چې یو غټ انګریز چې د امریکا نن چې په کوم سیاست باندې روانه ده، ما نه نوم یې ښه ناشنا سیاست د امریکا چې نن سبا دغې حد ته رسېدلې ده، د هغې د کردارونو د هغې سیاست رسو 100 کال عمر کې وفات شي. دا نن چې امریکا په کوم سیاست کې روان ده او دا وجنې کوي او دا ملکونو باندې راخستې او دا مسلمانان ټکوي، هغه وایي خلک مړه که او هر څه که په خلکو هر څه وکړه، پیسه وګټه، پیسه لاسته راوړه. کله چې د پیسې بازار ستا شو ټوله دنیا به ستا ده. دا د هغې سیاست و. پیسه لاسته راوړه، خلک ور باندې ونیسه، بیا به دغه شانته ده چې
چې هر رنګ کیږي کنه پیسې لاسته راوړه. دا دغه سیاست او امریکای مغه کار وکړ. په ایران کې بل شان د افغانستان کې اور بل کو بده مسلمانانو هیوادونو کې اور بل کو د ماغه سیاست باندې وسم روان دي. باغه سیاست کې دوی کامیاب شو. نړیوال د امن جایزه هغه ته ورکړه. چرته لاړ به مرش به وفات شي. لاړ الله راورغه الله سره خپل حساب وکي. مرد دا ډېر سخت حقیقت عمر بن خطاب ویل دی له لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت بها من هول المطلع. وکچرته دا ټول زمکه اختیار او دا ټول زمکه د سروش او دا زما شي نو یې زبا د زمکه دا ټول سره به زدينه ورکما الله له زور کوم وزي قرباني کومه د دې چې مرد د مرد سختونه ما وساتي د مرد چې کومه سختي دي و دا ټول زمکه د سرو به الله له ورکما چې الله دا واخله خو ما د مرد سختونه وساته او زمونږ تاسو هیڅ فکر نشته. شداد اوس رحمه الله وی الموت افضل هول في الدنيا والاخره على المؤمن. و مؤمن مسلمان باندې و دا امر ډیر سخت په دنیا او آخرت. څومره دردونه چي دي څومره تکلیفونه چي دي څومره چې دغه شان د آخرت سفر دی او د دنیا د سفر نه دی و په دې ټول کې سخت شه د امر دی په مؤمن مسلمان باندې. و دا دومره سخت ولو وهو اشد من نشر المناشير وقرض من مقاريض بالمقاريض. و دا دومره سخت دی لکه یو سړی چې په ارو باندې ارکیږي د مرګ سختي دینم ډېر سختي دي. یو سړی چې په ډیرو قنچونو باندې قنچکیږي او دغه قنچکیږي د مرګ سختي و دا غینم سختي دي. و دې باندې نظام بوکه وغلی فی القدور. دغه شانته لکه په کټوي او په دې کې چې ابو پرتی او دا جوشيږي او دې تر څوک وراته و دغه نم د مرګ سختي ډېر سختي دي. او ولو ان الميت نشر فاخبر اهل الدنيا بالم الموت. وکچرته د قبر والا دا را پاسيږي کنه او د خلکو ته د زلکدن او د مرد سختي بیان کی. ومن تفعوا بعيش ولا تلذذوا بنوم. و دا خلک به د ژوند خوند وانخلی او دا خلک به دغه شانته د خوب نه به دغه شانته مزم وانخلی. دا خلک به ټول به خوب شي ځکه سړی من ډیره زیاته سخت کنه نو خوب له خوند نه وځي خوب نه ورځي. د خلکو به دا خوب تختګه د مزه سخت نه څو خبر شو او د قبرونو والا کچرته وي د خلکو ته قصه د مرد سختو وکړه حقیقت دی. دا عبد الله بن مسعود وی السعيد من وعد بغيره. و نیک بخته کامیاب انسان خوشبخته انسان هغه دی چې د بل کس نه عبرت واخلي. بل کس څوک دی د مړو نه عبرت واخلي چې نن ترور مړ شو نن د کلی هغه ملک مړ شو نن هغه حاجي سي مړ شو زمونږ د ملک باچا مړ شو پلانکې کافر مړ شو پلانکې د سیګړ سړیو پلانکې د وړو کې سړیو. او دا ډیر خلک مونږ تاسو په دې جمعهتونو کې ویل په دې جمعهت کې ول فاتحه اخلو راشو عادت ته رسم دی رواج دی خخ کو بس یو سورج ور باندې غم درد تکلیف ختم شي. یعنی نیک بخت انسان هغه دی بل نه شی وخت سبق واخلي چې دا زما د پاره نصيحت ته نن د پلان کې اعلان کیږي سبب زما کیږي و دغه د وخت لپاره خو تیارې پکار دی. الله دې په سفر کې موږ تاسو کامیاب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. د آخرت هغه دردونه او تکلیفونه د الله تعالی زموږ تاسو پړه کې واچي چې زموږ تاسو نه کمال طرف ته ترغیب پیدا شي. وصلی الله علی نبینا محمد.